تازه خبر ولسمشر غني کابل ته راځي. طالبانو د ولسمشر غني د راتګ لپاره څه شرط اعلان کړی دی؟ تازه طالبانو څه ویلي دي؟ جزئیات په ویډیو کې را سره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشئ. د افغانستان د حکومت پخوانی مشر اشرف غني وایي چې دی پلان لري چې بیرته افغانستان ته ولاړ شي. نوموړي ویلي چې مشورې یې دوام لري او ژر به خپل هیواد ته ولاړ شي. خو طالبانو بیا ولسمشر غني ته یو شرط وړاندې کړی دی چې باید هغه یې ومني. طالبانو ویلي دي چې اشرف غني کولی شي افغانستان ته راشي او دلته خپل ژوند ته دوام ورکړي، هر څه به یې خوندي وي. خو دوی وایي چې اشرف غني باید هغه ټولې پیسې چې د ځان سره یې وړي دي بیرته افغانستان ته راوړي او طالبانو ته یې باید وسپاري. بل خوا ترکیه هیواد وایي له افغانستان سره به سوداګریزې اړیکې پراخوي. په کابل کې د ترکیې سفیر د سوداګرۍ او صنعت له سرپرست وزیر نور الدین عزیزي سره کتلي او پر دوه اړخیزو سوداګریزو اړیکو یې خبرې کړې دي. د ترکیې سفیر په دې لیدنه کې ویلي د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره هڅه کوي او له دغه هیواد سره د سوداګریزو اړیکو د پراختیا په لټه کې دي. بل خوا ذبیح الله مجاهد وایي امریکا د افغانستان په هوایي حریم اشغال ختم کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي اوس چې امارت پر ټول هیواد واکمن شوی دی نو په خبرې امریکا د افغانستان له ځمکني اشغال وروسته زموږ هوایي اشغال هم پای ته ورسوي. نوموړي داسې مهال دا څرګندونې کوي چې په دې وروستیو کې د امریکا ډرون الوتکې د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې لیدل شوي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل حتما سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.